دجال نبی اسلام فرمای سترګې کګیري ستاسو رب داسې نه دی. دا مؤمنان به الله په خپل سترګو سره اینی څنګه چې د الله شان سره لایق او مناسب وي. الله او دغه رسول یو شی بیان نه کړي نو مخلوق که هر درجه د علم او مرتبه د علم کې دا نشي بیانولی. ټولو موضوعګانو کې او په ټولو خبرو کې دا موضوع او دا خبرې ډېرې اوچتې خبرې دي. الله وایي څوک دی چې ما نه څه وغواړي چې ورکړم. د الله د صفاتو نومونو مبارکې امیروها کما جاء، څنګه چې د الله او د رسول لخوا راغلي دي هماغسې دا تسلیم کوي او دا خلکو ته شرح واضحه کوي او دې کې بې ځایه ګوتې مه وهئ. نو ولې زموږ نبي به هغه خبرې کوي چې خلک پرې نه پوهېدو. د الله دیدار یو په دنیا کې دی یو په آخرت کې دی. آخرت کې به جنت کې دی. تا اسلام او مسلمانی به هله مضبوطیږي چې ته ځان کې صفت د سمعنا و اطعنا راولي. Don't forget to like and follow Rana Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله رب العالمین چې دا کون او دنیا او مخلوقات پیدا کړي دي، څومره عالم چې زمونږ په نظر راځي او مونږ ته ښکاري، او ډېر داسې مخلوقات او عالم شته چې مونږ ته نه ښکاري او الله ته ښکاري. او د دې ټول کون پیدایش او پیدا کولو مقصد او هدف دا دی چې مخلوق د الله خپل خالق وپېژني. کومې خبرې او موضوع ته چې ویلی کېږي معرفت الله، د الله معرفت او د الله پیژندګلي دا ډېره اوچته موضوع او اوچت مقصد او ژوند او هدف اوچت مقصد د ژوند دی. دې وجې نه څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي د ټولو متحده موضوع د دعوت او اتفاقي دعوتنامه د هغوی دا وه چې ای خلکو الله وپېژنئ، ای مخلوقه د الله خپل خالق وپېژنئ، د هغه تعظیم او لویوالی وپېژنئ او د هغه معرفت حاصل کړئ. دې وجې نه د الله معرفت ډېر لوی نعمت دی کله چې الله کوم بنده خپل ته نصیب کړي. د الله د معرفت او پیژندګلۍ په وجه باندې د مؤمن زړه کې د الله تعظیم راځي، د الله لویوالی راځي، د الله سره مینه پیدا کیږي، د الله نه حیا پیدا کیږي مؤمن کې، او د الله نه امید پیدا کیږي، د الله نه یره پیدا کیږي، د الله لپاره عمل کې اخلاص پیدا کیږي. نهایتي اوچته میوهداره او ثمرداره موضوع ده. دې وجې نه زما په ذهن کې الله دا واچوله چې که آینده کې کومه خبره نیمه کوو په دې ځای کې نو هغه به د عقیدې او د الله د معرفت متعلقي. ځکه ټولو موضوعګانو کې او په ټولو خبرو کې دا موضوع او دا خبرې ډېرې اوچتې خبرې دي. ځکه د الله ډېر مخلوق داسې شته چې عموما خو څه کې چې خواصو کې او چې مؤمنان ځان ته وایي د الله تعارف او پیژندګلي هغه انداز سره نه ده حاصله کړې کومه انداز او په کوم کیفیت او کومه تشریح او تجزیه او وضاحت چې محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم او ورپسې د هغه صحابه کرامو کړی دی.
ځکه څوک الله په خپل عقل سره پیژني، څوک په فلسفې د یونان او منطق سره او د ابن سینا او فارابي او ارسطو په قواعد او اصول سره، په دې سره الله نه پیژندلی کیږي. او څنګه معرفت چې د الله په کاري او څنګه چې تعظیم الله خپل بیان کړی دی او کبریا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، او څنګه کوم تعارف او تعظیم چې د الله زمون خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی. نو دینه معلومه شو چې توحید په ټولو موضوعګانو کې ډیره عظیمه موضوع ده. یا لږ نور به ورپسې مخکې لاړو شو چې لا اله الا الله او دې ته دعوت او د دې پیژندل او د دې شروط او د دې نه چې کومې قاعدې علماو استنباط کړي دي په رڼا د قرآن او سنت کې دا ډېر اهم فالاهم دي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که لا اله الا الله د تل یو طرف کې واچولی شي او اسمانونو او ځمکې تل بل طرف کې، نو لا اله الا الله به ورباندې درنه شي. د الله د توحید او څنګه چې په استقرا او استنباط د علماو سره او د امامانو سره او موږ ته رانقل شوی دی، هغه درې قسمونو ته تقسیم کړی علماو. توحید الوهیت دی، توحید ربوبیت دی، توحید الاسماء و صفات دی. او دغه دریم قسم متعلق به انشاءالله ګړیږو چې هغه د الله نومونه او صفتونه دي، او الله د هغه نومونه او صفتونه ثابتول کوم چې الله خپل ځان ته ثابت کړي دي او په قرآن کې یا احادیثو کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې ثابت کړي او هغه نه ثابت دي، او الله ته به دا نومونه او صفتونه ثابتې او دې کې به کیفیت نه لټې چې د الله دا صفت به څنګه وي. بطور مثال الله نبی فرمایي چې الله لره سترګې ثابتې دي، وان الدجال اعور وربكم ليس باعمر اعور، او کما قال علیه السلام چې دجال نبی اسلام فرمایي سترګې کږې دي، ستاسو رب داسې نه دی. یا قرآن فرمایي چې والسماوات مطویات بیمینه، آسمانونه به الله د قیامت په ورځ په خپل ښي لاس کې راتاو کي، راونغړي به څنګه چې د الله د شان سره لایق وي. نو موږ به لکه اوس دلته الله خپله فرمایي چې آسمانونه په ښي لاس کې، یعنی الله تر لاس شته، بل یداه مبسوطتان، د الله دو لاسونه دي پراخه دي، خرچې کوي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انفاق کوي الله. نو بطور مثال صفت د لاس دی الله ته ثابت دی، مضمون په دې ایمان دی چې الله ته لاس شته، او څنګه چې د الله د شان سره لایق او مناسب لاس دی هماغه دی. او دې کې مونږ کیفیت نه لټو چې څنګه وي، دلته څنګهوالی شته، خو لیکن دغه کیفیت او څنګهوالی مونږ ته نه الله بیان کړی او نه رسول د الله بیان کړی، لذالک مونږ دا نشو کولی چې دې وضاحت او بیان وکړو، ځکه چې الله او دغه رسول یو شي بیان نه کړی، نو مخلوق که هر درجه د علم او مرتبه د علم کې دا نشي بیانولی. بس دلته به خبر ته تسلیمیږي، لکه څنګه چې امام طحاوی فرمایي ولا تثبت قدم الاسلام
الا على ظهر التسلیم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه. هغه فرمایي چې ستا اسلام او مسلمانی به اله مضبوطیږي چې ته ځان کې صفت د سمعنا و اطعنا راولي. او نو دی وجینا د الله د صفاتو کیفیت شته، خو ته به یې پلټنه نه کې، او معنا یې شته او معنا یې واضحه ده او ښکاره د معنا به یې لټې او کیفیت به نه لټې، او دارنګه د صفت حقیقت پسې به هم نه ګرځې، په دې معنا چې د الله لاس شته، د الله لاس د څه شي نه جوړ دی؟ د مخلوق لاس دی، به طور مثال زما لاس دی دا د غوښې د اډوکو او د پلو او د وینو او د رګونو نه جوړ لاس دی. د الله متعلق به داسې نه وي چې څه شي نه جوړ دی، ځکه الله د دې بیان نه دی کړی، تیم نشي بیانولی، او الله رسول بیان نه دی کړی، تیم نشي بیانولی. او نو دلته به کیفیت شته خو لټې به یې نه، حقیقت شته خو بیان نه دی شوی، تیم بیان نشي کولی. معنا یې شته او معنا محمد رسول الله بیان کړي صلی الله علیه وسلم، موتام بیانولی شو. او د الله صفاتو کې به تشبیه نه کې، د مخلوق صفاتو سره به نه مشابه کې، او د تشبیه د صفاتو د الله نه چې مخلوق سره یې مشابه کې، د دې نه موږ الله منې کړي. قرآن فرمایي چې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، د الله په مثل هیڅ شی نشته، الله ډېر اورېدونکی دی او ډېر پوه دی الله. اولم یکن له کفوا احد، اندا معنا ده. فلا تضربوا لله الامثال، اندا معنا ده. او دارنګه د الله صفاتو کې با تحریف نه کې، په دې معنا چې معناګانې به بل خواته نه اړې. به طور مثال الله نبی فرمایي چې ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. الله اول اسمان ته راکوزي شپې درېیمه حصه کې، څنګه چې د الله شان سره لایق او مناسبي. او الله وی څوک دی چې مانه څه وغواړي چې ورکم، څوک دعا غواړي چې بخنه ورته وکم، دعای قبول کم، څوک بخنه غواړي چې بخنه ورته وکم. الله پاک په دې حصه د شپې کې دا اعلانات کوي، او اول اسمان ته راکوزیږي، ځکه الله حقیقتا په عرش باندې استوا کړي، څنګه چې د هغه شان سره لایق او مناسب وي. اوس د دې معنا د ینزلو به نه بدلې چې نه د الله رحمت راکوزیږي یا په دې وخت کې ملائکه راکوزیږي، نه، الله راکوزیږي. ینزل ربنا، زمونږ نبی او په ټولو عربو کې ډېر فصیح او بلیغ انسان و، هو افصح من نطق بالضاد، او ډېر فصیح انسان و. هغه چې کومه خبره کړي او د هغې خبرې معنا واضحه ده، ښکاره ده. او دلته اوس تحریف نه کې چې معناګانې بدلې بل خواته، نه، بس بلا تحریف انده معنا ده. سلفو په دې وجې نه ویلي زمونږ د دین مشرانو د الله د صفاتو نومونو په باره کې امروها کما جاءت، څنګه چې د الله او د رسول لخوا راغلي دي هماغسې دا تسلیم کوي او دا خلکو ته شرح واضحه کوي، او دې کې ګوتې اخوا دې خوا بې ځایه ګوتې مه وهئ. نو د الله صفاتو کې به تحریف نه کې، او بل د الله صفاتو کې به تعطیل نه کې. تعطیل دا معنا چې دا صفت د خپل حقیقي معنا نه او مقصد نه معطل کې وی چې د دې هېڅ معنا نشته، په دې معنا موږ نه پوهېږو. او نو ولې زموږ نبي به هغه خبرې کوي چې خلک پرې نه پوهېدو، یا الله خپل بندگانو ته په داسې الفاظو کلماتو سره خطاب کوي چې بندگان د الله په هغې نه پوهېږي؟ او نه، داسې نه ده. نو دې وجې نه د الله د صفاتو معرفت متعلق د الله صفات او نمونه او په دې کې به تسلیمېدلي، بس څنګه چې الله او رسول ویلي هماغسې بس. او
د الله د صفاتو نه به نن درس کې انشاءالله یو صفت روالو چې هغې ته وی رؤیت الله، د الله لیدل، الله دیدار. د الله دیدار یو په دنیا کې دی، یو په آخرت کې دی. آخرت کې به جنت کې دی او د الله دیدار شته، الله لیدلی کېږي. په جنت کې جنتیانو ته الله خپل ځان ښیي څنګه چې د الله شان سره لایق او مناسبي. او دا په قرآن کې هم ثابت خبرې دي، احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم ثابت دي، الله نبی نه دعاګانو کې هم ثابته ده، زمونږ د سلفو د دین مشرانو په خبرو ویناګانو کې هم ثابت دي، زمونږ د سلفو او دارنګه د علماو په تفسیرونو کې هم دا معناګانې ثابت دي. او دیو جنا الله فرمای وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. ځینې مخونه به په دې ورځ باندې الله فرمایي په ورځ د قیامت باندې به تر و تازه یي، ناظره تر و تازه به یي. امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي حسنه بهیه مشرقه مسروره. او د قیامت په ورځ به ځینې مخونه ښایسته تر و تازه به یي، رڼا به کوي، خوشحاله به یي. او الى ربها ناظره، خپل رب له به کتونکي، ناظره په دعا سره کتونکي به خپل رب لره. او یعنې دا مؤمنان به الله ویني. او دیو جنه امام ابن کثیر رحمه الله چې په مفسرینو کې یو عظیم مفسر دی، څنګه چې امام ذهبي فرمایي چې مفسر محقق او محدث دقاق، یو دی دقیق مفسر دی او محدث دی. هغه د الى ربها ناظره معنا کوي تراه عیانا، د مؤمنان به الله په خپل سترګو سره ایني څنګه چې د الله شان سره لایق او مناسبي. او للذین احسنوا الحسنى وزیاده، الله فرمایي هغه خلک چې احسان یې کړی، ښه کار یې کړی، دوی ته الحسنى، حسنه معنا جنت دی، وزیادة او په جنت کې یو سوا د دې نه بل لوی نعمت هم شته او چې هغه د الله دیدار دی. او څنګه چې حدیث د صهیب ابن سنان کې راځي چې نبی صلوات والسلام وفرمایل چې د قیامت په ورځ کله جنتیان جنت ته داخل شي، الله به ورته وي ای جنتیانو هل تريدون شیئا، څه غواړئ؟ هغوی به ورته وي الله زمونږ خو دې مخونه سپین کړي دي، مونږ خو دې جنت ته راننه ایستي وو او مونږ د دې د اور نه نجات او بچاو را کړی دی. نو په دې وخت کې فیکشف الحجاب، او هغه پرده چې د الله او د جنتیانو ترمنځ ده هغه پرده به داسې اوچته کړی شي او جنتیان به الله وویني. فما اعطوا شیئا احب الیهم من رؤیت الله. الله نبی فرمایي جنتیان به دا ګمان کوي او یو یقین به کوي چې موږ ته په دې جنت کې هیڅ یو نعمت بل نه دی میلاو سوا د رؤیت او دیدار د الله نه. ځکه قانون دا دی چې کله اعلی نعمت میلاو شي، اوچت ادنا سړي نه یریږي. نو جنتیانو ته اعلی نعمت میلاو شي چې د الله رؤیت او دیدار دی. الله دې موږ ته ټول مؤمنانو ته نصیب کړي. نو هغوی نه هغه ادنا نعمت یریږي چې جنت دی او حور دی او مأکولات دی او مشروبات دی او مطعومات دی او ملبوسات دی او ملموسات دی، دا ټول ته نه یریږي. کله چې د الله رؤیت وشي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیان کړو بیا دا آیت ولستلو للذین احسنوا الحسنى وزیاده. او دا آیت کریمه ولستو چې الزیاده نه مراد چې دی رؤیت الله، د الله دیدار. الله نبی به دعاګانې کې هم دا ویلې چې الله ستا رؤیت نه مو محروموه. الله نبی به دعا کوله
اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. یا الله زتان غواړم اغا لذت او اغا خوند کم خوند چې ستا مخته په کتلو کې ملاویږي. لذت النظر الى وجهك. ګوره که د الله دیدار مطلوب نه وی او مقصود نه وی او حق ممکن نه وی نو الله نبی هغه سوال د الله نه نه کوي چې هغه ناممکني او موجود نه بلکې دا شته الله لیدلی کیږي. او د الله نبی دعاګانې به دا وي. دارنګه مختلف احادیث په دې باب کې انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیتی او یا لا تضامون فی رؤیتی. الله نبی صحابو ته تاسو به الله داسې اینئ لکه څنګه چې دا سپوږمۍ اینئ. بل روایت کې دی لیلة البدر 14مه 15مه سپوږمۍ چې څنګه اینئ واضحه دغسې به الله اینئ. او لا تضامون تاسو باندې به رشمش نه جوړیږي د الله په کتلو کې. یا لا تضامون د الله په لیدلو کې په تاسو باندې ظلم نه کیږي چې تاسو یې مستحق او حقدار یې او تاسو الله محروم کړي د خپل دیدار نه. او بلکې الله بلی ګورئ تاسو څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. زمونږ یو امام دی لوی عالم دی او امام طحاوی الحنفی رحمت الله علیه اغم ځکه فرمایی والرؤیة حق لأهل الجنة بغیر احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله علمه وكل ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة. هغه فرمایی وی د الله لیدل حق دی او شته او بې د کیفیت نه او لکه څنګه چې قرآن دا ثابته کړې وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره وتفسیره على ما اراده الله تعالی وعلمه. د دې تفسیر به هغه شان سره هغه انداز سره کې څنګه کوم مراد چې د الله په دې آیتونو کې دی او دا څنګه چې په صحیح احادیثو کې وی دا خبره ثابته ده چې د الله دیدار کیږي. یو بل زمون امام دی امام ابن القیم رحمه الله هغه به فرمایل ولقد اتا فی سورة التطفیف ان الكافرین محجوبون عن الرحمن فدل بالمفهوم ان المؤمنین يرونه في دار الحيوان وبهذا استدل الشافعي واحمد وغيرهم من علماء الازمان. هغه فرمایي چې په سورة مطففین کې راغلي دي چې کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. دا کافر به د الله نه د قیامت په ورځ په پردو کې دا منطوق د آیت دی او مفهوم د آیت دا چې مؤمنان به پردو کې نه مؤمنان به الله یني. او په دې باندې لوی لوی امامانو په دې آیت دلیل نیولی. امام شافعی صاحب امام احمد صاحب وغیرهم من علماء الازمان او نور علماء د هغه عصر په دې آیت ته قرآنی باندې دلیل نیولی د الله په رؤیت باندې. اما دنیا کې د الله دیدار دنیا کې الله نه لیدلی شوی دی او نه لیدلی کیږي. موسی علیه السلام چې کله تور ته لاړو الله سره کلام وکړو خبرې وکړې شوق راغلو چې زه الله ووینم. الله ته ویل رب ارینی انظر الیک الله ما ته ځان وښیه چې درته وګورم. الله ورته لن ترانی ته ما نشي لیدلی. علما د لغت بیانوي چې دا لن تعبیدیه دی. یو لن تعبیدیه دی یو لن تأکیدیه دی تأسیسیه دی. دا تعبیدیه دی معنا ته ما هیڅ کله په دنیا کې نشي لیدلی او
دیو جنا زمون خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې اسراء او معراج ته لاړو عایشه بیبي ورته فرمایي آیا تا الله ولیدو په کله اسراء او معراج ته لاړې بره لاړې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نه نور انا اراه لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیه بصره من خلقه الترناګانې وې پلوشي زما او د الله ترمنځه پرده وه او هغه پرده که ایسته شوې وه ټوله علاقه به د الله د مخ رڼاګانو پلوشو سوځولې وه نو معنا الله ما نه دی لیدلی او دې وجې نه د الله رؤیت او دیدار ثابت دی او په قرآن سره په آخرت کې په جنت کې او دا رنګه په صحیح احادیثو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او دا رنګه د صحابه کرامو نه او د دې امت د حق پرستو علماو امامانو نه او دا عقیده د اهل السنه والجماعه ده کوم چې سلف الصالحین صحابه کرام تابعین او تبع تابعین دي الله دې موږ ټولو ته هغه عقیده او نظریه ثابته کړي او کوم چې د قرآن او دا رنګه د سنتو د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده او الله دې موږ ټولو ته په استقامت او حسن خاتمه راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Don't forget to like and follow Rana Studio.